تازه خبر د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ جګړه کې روسیې د اسلامي امارت طرفداري کړې. روسیې د اسلامي امارت نوم د تور لیست څخه په موقت ډول ایستلی. تازه ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي که چیرې پاکستاني اړخ یو ځل بیا تېروتنه وکړي نو د تیر په پرتله به له زیات سخت غبرګون سره مخ سي. دا چې روسیې څنګه د اسلامي امارت ملاتړ کړی. روسیې د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ جګړې ته څه غبرګون ښودلی او مولوي محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا پاکستان ته کوم اخطارونه ورکړي. بشپړ حال را سره هم دغه ربانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. بله، د افغانستان د دفاع وزارت سرحدي ځواکونو ته امر شوی و چې د پاکستان اړخ د درې ولایتونو نه چې د پکتیکا او خوست او پکتیا په استقامتونو د دوی نظامی اډیو مراکز د ډیورن خط په امتداد باندې تثبیت لاندې ونیسي. دا کار هم شوی دی او دوی ته تلفات اړولي. وروسته له هغه چې پاکستاني پوځ په پکتیکا ولایت کې 46 تنه بېګناه ماشومان او ښځې په شهادت ورسول او افغان ځواکونو هم پرې ځوابي حمله وکړل. تازه ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ځواکونه هر وخت او په هر ځای کې د خپل هیواد دفاع او د خاورې ساتنه کوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې که چیرې پاکستاني اړخ یو ځل بیا تېروتنه وکړي نو په غبرګون کې به دا ځل د تیر په پرتله د اسلامي امارت د ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ سي. تازه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې له اړخه به د یاد هیواد په تور لیست کې د اسلامي امارت او طالبانو نومونه وایستل سي. د دغه قانون له مخې د اسلامي امارت نوم به هم د روسیې له تور لیست څخه وایستل سي. روسي رسنۍ وایي د ترهګرۍ تور لیست څخه د اسلامي امارت او طالبانو نوم به په موقتي ډول حذف کیږي او دا کار مسکو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو ادارې سره خپل تعامل نور هم زیات کړي. همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړې ته روسیې اندېښنه ښودلې. روسیه وایي له زغمه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغان او پاکستاني لوري غوښتي چې له زغمه کار واخلي او ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارووا ویلي مسکو د ډیورن فرضي کرښې اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکي کړکېچ ته اندېښنه لري. مسکو وروسته له هغې دغه اندېښنه ښودلې چې تېره ورځ شنبه د اسلامي امارت ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې پاکستاني لور ته هغه ځایونه په نښه کړل چې پر افغانستان ترې بریدونه پلانېدل. د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري دغه انتقامي بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه وسول چې د پاکستان هوایي ځواک د پکتیا برمل ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو بمبار وکړ او 46 تنه ملکیان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.